आप you have exceeded your time, ji. Thank you very much. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhail Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia, Banori Town, Karachi से ताल्लुक है इनका. جمعیت علوم اسلامی بنوري ټاون کراچي. زما ملګرو پرون هم پر دې موضوع باندې ډېرې ښې خبرې وکړې. نن هم هڅه کوم د هغو خبرو په رڼا کې د هر څه بالکل په مختصر ډول وړاندې کړم. په دې کې دوې رایې نه دي چې زموږ تر ټولو لوی بحران د نظر د یووالي، فکري وحدت، اتحاد او اتفاق څخه محرومي ده. خو د فکر کولو خبره دا ده چې دا محرومي د 850 کاله وروسته لا هم ولې موجوده ده. د دې علت دا دی هغه بنسټیزه سطحه چې ورته ټاکل سوې وه د پاکستان مطلب څه، لا اله الا الله، په هغه کې ولې خبرې را پیدا سوې. د یوې پلان سوي منصوبې پر بنسټ تر اوسه دا پوښتل کېږي چې پاکستان ولې جوړ سوی دی. د قاید خیال څه و؟ آیا د هر څه روښانه دي؟ آیا د دې پوښتنې ځواب زه یا تاسو ورکولی سو او یا یې هغه نسل ورکولی سي چا چې د پاکستان د جوړولو لار په خپلو وینو سره کړې ده؟ دا د هغوی روحونو سره ټوکې دي. دا د هغوی د روحونو سره ټوکې دي. دا د هغوی په قربانیو ملنډه ده چې صاحبه تاسو ته خو موږ خصمانان هم په پام درنه غلو. زموږ ستونزه څه وه؟ زموږ دویمه ستونزه د امنیت او ورسره تړلي حالات دي او له بده مرغه ځینې وختونه ویل کېږي چې اسلام د دې مسؤل دی، حالانکه د قرآن مطلع وایي چې تر هر څه وړاندې اسلام د امن پر سر ټینګار کوي. د ابراهیم علیه السلام دعا خو لږ وګورئ، د ژوند خبره وروسته راځي، د اقتصاد خبره وروسته کوي، لومړی د امن خبره کوي. فرمایي رب اجعل هذا البلد آمنه، خدایه زموږ دا کلی د امن ځانګو وګرځوه. بیا فرمایي ورزق اهله من الثمرات، په دې ځای کې د اوسېدونکو ژوند هم ښه کړي. او الله تعالی هم چې کله خپل نعمتونه حسابوي نو فرمایي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. دا خبره خو روښانه ده. ستونزه دلته ده چې زموږ امن او امان تباه ولیسو. زموږ تنکي ځوانان څنګه د تروریستانو اله وګرځېدل او موږ ورځ په ورځ د قانونیت په چکر کې ولې ننوځو. ښاغلی صدر د یاداښتولو ټکی دی چې دا سبق هغوی ته کوم مذهب نه دی ښودلی، دا سبق هغوی ته کوم دین نه دی ښودلی. دا قومي تعصبونه، دا بې بنسټه نظام، بې قدري، د تعلیمي سکلیټ کړپهار، بې حده رشوتخوري، د مسؤلیت څخه ناوړه ګټه، هغه ویرونکې مسلې دي چې ځوانان یې هغې خواته وړي دي. تاسو دا ستونزه حل کړئ، تاسو دا ستونزه حل کړئ، بیا وګورئ چې دا تنکي ځوانان تورستان دي که امن خوښوونکي. زموږ درېیمه تر ټولو لویه ستونزه چې په دې وخت کې د ډېر اهمیت وړ ده د جمهوري رواجونو ورکېدل دي. موږ تر اوسه د حقیقي جمهوري کلتور او د ولسي باور د ماحول په رامنځته کولو کې ناکام یو. جوړېدونکي او ماتېدونکي جرګې، انتخابي اغزي او ښاغلی صدر د مهمو ولسي ستونزو په پارلمان کې د تصویب روایتو د ولس باور د موجوده سیاسي نظام څخه پورته کړی دی. ځکه نو موږ ته د هغه ګاونډي هیواد څخه سبق زده کول پکار دی د کوم ځای څخه چې مشاهد صاحب تشریف راوړی او په دې نږدې کې تلونکی دی. زموږ او د هغوی تاریخي ازادي یوه ده. موږ او هغوی ته یوه اندازه وخت راکړل سوی دی، لیکن هغوی خپل جمهوري اقدار دومره مضبوط کړي چې که حکومت هر څومره ناکام هم سي، که هر آفت هم راسي، داسې نسي کېدی چې فوج کور پرېږدي او د اقتدار پر څوکۍ کښېني. ښاغلی صدر، زه په دې پوهېږم چې نن په دې تالار کې راځوړند د قاید عکس تا څخه دا پوښتنه کوي. مخته یې تاسو ولاړ یاست چې جنرال صاحب ته خو د سرحدونو ساتونکی وې، تاسو ته د اقتدار لار چا وښودله؟ ښاغلی والي، ښاغلی اعلی، زموږ درېیمه تر ټولو لویه ستونزه راغورځېدلی اقتصاد دی. د اعدادو د شمیرلو جادوګر وایي چې ژوند پرمختګ کوي، د مبادلې ذخیرې مخ په وده دي، قرضونه کم سوي، د فقر کچکول مات سوی. تاسو په بیا ویلې مخکې به موږ غوښتلو ته تلو، لیکن اوس ورکولو ته ځو.
او ولس حیران دی چې خدایه دا څه راز دی ژوند پرمختګ کوي او د غریبانو نغرۍ مري د زراعي مبادلات زیرمې پرمختګ کوي لیکن پټرول د اسمان سره خبرې کوي د روپۍ نرخ په راکښته کېدو سره پر کوم ځای راغله ودرېده او د دې وروسته یوه بله خبره ښاغلی صدر تاسو ویلي چې د بنسټ په لمانځلو سره هیڅ نه کیږي اسلام د تفریح څخه هیڅکله منع نه ده بلکې په ښه تفریح سره سړی تازه کیږي مګر د خوددارو محرومو لاچارو د ارزوګانو پر مزار باید غورځې پرځې جوړې نه سي ګوره اسلام دا وایي د یوه کور په دننه کې یو نادر تاثیر دی سمه ده که څوک په انفرادي توګه کاغذباد پورته کړي هیڅوک دا حرام نه بولي خو که یو غریب ویني چې زما په خېټه کې ډوډۍ نسته او زما صدر کاغذباد بازي کوي نو هغوی داسې ګڼي چې زموږ ترمنځ یو توپیر دی هغوی دا فکر کوي غریب ګوري ستا احساسات د هغوی سره بالکل داسې دي لکه په یوه کور کې چې مړی پروت وي او تاسو په بل کور کې ډول وهي چې زه خو آزاد یم غم خو ستا دی زما نه دی نو دته هیڅوک هم اجازه نه ورکوي هر مذهب دا وایي چې یا د هغه احساس وکړه د هغه وشکه وچه کړه هغه سینې ته رانږدې کړه د دې پرته ښاغلی صدر یوه ډېره مهمه خبره چې موږ احساسوو ځینې مسلې ستاسو د ترخې لهجې له امله وړاندې سوي دي تاسو د بلوچستان خلکو ته وایاست موږ به تاسو د هغه ځای څخه ووهو چې تاسو به پوه هم نسئ چې موږ تاسو د کوم ځای څخه وهلي یاست تاسو د قوم مشر یاست تاسو ته پکار دی چې د ولس سره داسې وغږیږئ لکه څنګه چې تاسو د خپل زوی بلال سره خبرې کوئ ښاغلی صدر ستاسو لهجه چې د وردۍ خبره زما خور وکړه د وردۍ خبره خو تاسو خپله 14 کروړه عوام ته کړې وه بیا د ټول عوام په وړاندې تاسو د خپلې ژمنې څخه واوښتاست थैंक यू जी शुक्रिया मेहरबानी थैंक यू आपका टाइम हो गया होगी You want to respond? Respond करें